چې د چا د پیغمبر سره مینه نو دا معمولی ژبه خوځول په دې باندې چې سړی ووایي صلی الله علیه وسلم یا مختصر علیه الصلاة والسلام چې په دې ویلو باندې د ژبه ستړی کېږي نو تاسو اوس ماته ووایئ چې دا به څنګه مسلمان او څنګه مؤمن وي و چې یو سړی د پیغمبر سره مینه کوي او په هغه درود وایي الله رب العزت دله بدله هم د ده د عمل په شان ورکوي دا د الله طریقه ده الجزاء من جنس العمل چې څنګه عمل کې دغه شان دله بدله درکوي بلکې الله چې بدله ورکوي نو هغه څو چنده زیاته ورکوي امام نسائی یو روایت راوړی دی ته غوږ کېدی د ابو طلحه رضی الله عنه روایت دی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه ويورز رسول صلى الله عليه وسلم راغ او دا مخې پړقېدو د دې مخ نه خوشحالي ښکاره کېده او لکه یو زیری چې ورته شوی وایي موږ ورته وایي چې الله پیغمبره انا لنرى البشرى في وجهك ستاسو د مخ نه خوشحالي معلومیږي څه زیری د باندې شوی دی وایي راته وایي چې انه اتاني الملک جبریل علیه السلام راغلی لږ ساعت مخکې راته وایي چې یا محمد صلی الله علیه وسلم وګ ورته کېږي إن ربك يقول استعرب دا خبرك أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه 10 پیغمبر استعرب دا وی چې دته ووایا چې ته په دې نه راځي چې څوک په تا باندې یو پیر درود ووایي نو زه پې 10 پیرې درود وایم او درود د الله له طرف نه څه دي د انسان تذکره په اسمانونو کې کېږي او چې ستا تذکره الله 10 پیرې بره په اسمانونو کې کوي او په تا باندې 10 رحمتونه راوورئ کوم علما چې درود معنی رحمت کوي که رحمت شي او که تذکره شي څومره اوچت نعمت دی ما تاسو ته وایي چې څنګه ستا عمل یې داسې کوي تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي د هغه صفت یې وکړو د هغه شان دپاره الله رب العزت د هغې سره ستا شان اوچت کړو خو 10 چنده زیات تا یو پیر ویلی دی درود الله 10 پیرې په تا باندې رحمت راوړي 10 پیرې ولا يسلم عليك احد الا سلمت عليه 10 او د الله پیغمبره ته په دې نه راځي چې یو سړی په تا باندې یو پیر سلام واچوي زه پې 10 پیرې اچوم دا فضیلتونه ګورې شمارې او یادوي ځکه ما لږ ساعت مخکې ووایي چې درود په رسول صلی الله علیه وسلم باندې معمولي عبادت مه ګڼئ ها